هره ورځ له یوه نابلده سره مهرباني کوئ. الډوس هیکسلي د مرګ په وخت د خپل ژوند ټولې زده کړې له سترګو تېرې کړې او بیا یې دا ټول درس په 7 ساده ټکو کې راټول کړ. راځئ چې له یو بل سره مهربانه واوسو. موږ زیاتره پر دې باور یو چې د ښه او رښتیني ژوند لپاره باید لوی کار وکړو یا یوه لویه لاسته راوړنه ولرو چې له امله یې موږ د مجلو پر پوښونو او اخبارونو کې راشو. هیڅ هم تر حقیقته لوړ نه دي. معناداره ژوند له ورځنیو مهربانیو او ښېګڼو جوړ دی او همدا زموږ عمر ته رښتینې لویي ورکولی شي. هر څوک چې ژوند ته درځي د ښودلو یو سبق او د کولو یوه کیسه درته لري. د ورځې په هره شېبه کې ستاسې له څنګ نه څوک تېرېږي چې د داسې یوې ښېګڼې او مهربانۍ فرصت درکوي چې ستاسې انسانیت ترې څرګندېږي. نو ولې هغسې ژوند نه پیلوئ څنګه چې تاسې په حقیقت کې یاست او هغه څه نه کوئ چې ستاسې ګرد چاپېره ژوند ښکلی او غني کړي. زه خو وایم چې که تاسې د ورځې د یو کس د مسکا لامل شئ یا د یو نابلده کس زړه ښه کړئ نو ورځ مو ارزښتمنه ده. مهرباني اصلا د هغه ځای کرایه ده چې موږ په ځمکه نیولې ده. له نابلده خلکو سره په نویو لارو او طریقو ښېګڼې او مهربانۍ کوئ. څه وخت مخکې مې له واشنګټن ایالت نه یو لیک ترلاسه کړ. دا لیک راته د هغه راهب چې خپل فراري موټر یې خرڅ کړ کتاب یوې لوستونکې رالیږلی و. په لیک کې یې لیکلي و: زما عادت دی چا چې را سره زما په اروایي سفر کې مرسته کړې وي مننه ترې کوم. نو هیله ده چې په پاکټ کې د $100 چک زما د مننې او دعاګانو سره ومنه. ما یې ژر د دې سخاوت ځواب ورکړ او د خپل یو پروګرام غږیزه فتایه کیسټ مې ور ولېږله. په دې توګه هغې د خپلې رالیږلې ډالۍ قیمت یا ارزښت ترلاسه کړ. د هغې دا کار له زړه نه د یوې مهربانۍ کولو د ارزښت لوی درس و.